د روسیې د سنت پیټرزبورګ ښار په واسیلیفسکي ټاپو لرغونې ودانۍ. په لید کې کور دوه برخې لري. د کور پورتنۍ نیمایي، لاندې نیمایي، یوه کرښه چې باید د کور لوړوالی په نیمایي کې وویشي. ښکته کړکۍ کوچنۍ دي، د اسفالت لارې په سطحه د کړکۍ سیلونه. په ښکاره ډول معمار د داسې یوې پروژې اراده نه درلوده. د دې کړکیو لاندې باید لا هم فاصله او د ودانۍ بنسټ وي. د ښکته کړکۍ پرانستلو لوړوالی د پورتنۍ کړکۍ سره سمون نه لري. د دوهم او دریم پوړ خلاصونه په لوړوالي کې ورته دي. د بصري همغږۍ لپاره د ښکته کړکۍ د پرانستلو لوړوالی باید د پورتنیو سره سمون ولري. 4 پوړونه او د کړکۍ خلاصونو 3 مختلف اندازې بدرنګه. موږ د کړکۍ د پرانستلو لوړوالی اندازه کوو. راځئ پرتله کړو. یو ځل بیا د کړکۍ سیلونه د اسفالت په کچه دي. څومره ښکلې ماڼۍ پیډیمنټ پلستر سټکو. مګر لومړی پوړ بیا د ځمکې څخه چپه کیږي. د کړکۍ خلاصې لوی وي، دوی کم شوي. د ښکته برخې غیر متناسب لوړوالی د نورو پوړونو سره سمون نه خوري. په ښکته پوړ کې د کړکۍ پرانیستي د پورتنۍ برخې په پرتله یو څه کوچنی دي. دا پرانیستي لوړوالی نه لري. آیا دا واقعیا د آرایشي ماڼۍ اصلي دروازه ده؟ د مرکزي برخې ښکلی ډیزاین او داسې کوچنۍ ټیټه دروازه، پورچ یا قدمونه نشته. ښه، د کوڅې لاندې ټولې ودانۍ هم په ځمکه ولوېدې.